بس هسپتال کې د ګوتې خپاره نه کاټ کړل 4 میاشتې و او یو کال زما په کاټ وشو اوس د بچي ټول راته پرته دي او دا بچي دا ټول بیماران دي بله شپه په دغه لور باندې درد راغلی پیسې دومره نه وي دی په هسپتال ته بوتلی وي درمندو کتونکو نن په پېښور ښار پندو چوک سره جوخت پروت د اټکو پول ډیری کلي کې قدرمندو کتونکو زما سره په دې سایډ باندې پراته 2 لاشونه قدرمندو کتونکو د هغې سره واړه بچي ګلالي د یو ماشوم سترګه د بل ماشومې ګردې خرابې والد صاحب نه د شوګر د مرض له وجې نه خپه کټ کړله اوس د ګردو هغه هم بیمار دی قدرمندو کتونکو نن به د دغه لاشونو سره زه به لاشونه ورته ځکه وویمه چې پراته دي ګوري دغه بوج ټول د کور په زړه باندې وړي قدرمندو کتونکو خو دلته چې زه راتېر شومه په دې سختو لارو کې ما د په سوونو بټۍ سې کړلې خو د الله والا یو داسې کس مې سي نه کړ چې دلته دی په دې کټ پروت د دغه ورور سره ملاتړ وکړي نن په دغه کټ باندې پروت د دغه ورور سره همدردي وکړي نن په دغه کټ باندې پروت د دغه ورور سره انسانیت وپالي نن په دغه کټ باندې پروت د دغه ورور سره پښتو او مسلماني وپالي خو افسوس قدرمندو کتونکو افسوس چې دغه په کټ پروت لاش خپلو بچو ته ګوري جاړي قدرمندو کتونکو خو داسې څوک نشته چې د ده مدد وکړي او د ده سره ودرېږي قدرمندو کتونکو اوس راته په لاره باندې دغه یو کس را سره ملګری شو هغه راته وایي چې د دې بټۍ والو ته هم ویلي دي چې په 2مه ورځ به دا کور پرېږدي د دې کور نه به موځي قدرمندو کتونکو د ده په دغه سخته زندګۍ باندې به خبرې اترې کوو د موږ سره اوسئ یو وړه شانتې دمه اخلو د دمې نه پس بیا راځو ستاسو په خدمت کې حاضرې خانوزل را سره موجود دی کم چې یو ستړی او زړه چاو دی زندګي تیری خانوزله دا واقعه څنګه راغله او که په دې باندې لنډ او مختصر خبره وکړي یو جهانمن نه وي تا دلته بټۍ له چې زه راغلم ما بټۍ کې کار کوو لګیا و خښتې مې اچولی خو په ځای کې بس داسې شو چې دا شوګر بیمار و هغه مې کار پرېښو پښې خرابه شوله بیا لاړه هسپتال هسپتال کې د ګوتې خپاره نه کاټ کړل 4 میاشتې و او یو کال زما په کاټ وشو اوس د بچي ټول راته پرته دي زه خپل ځان علاج نشم کولی د دغه څه وکړم د کور والا اوس راته وایي چې کور راته خالي که ته کار نشې کولی دا خو د کار کمرې وغه دي دا بټۍ والا کسان پکې د کار کسان اچوي اوس به زه چېرته ګرځم د بچو علاج نشم کولی خپل بچي دي بیماران دي بچي هغه ګردو بیماره ده پرته ده دا یو په سترګه ړوند دی دا بل وینه خراب چې موږ وکتل ستا سره جوخته یوه لوره هم پرته ده لورکۍ هم پرته ده دا د څه شي بیماره ده او دې ته څه بیماري ده دې د ګردو بیماري ده روژه کې خرابه شوله چې ډاکټر لمبوت له دا ټول ګاونډیانو هغه له پاته ده بس راته ویلي چې د دې ګردې خرابې دي او د معدې له جراثیم لګېدلي دي اوس د دې زه د خپل ځان علاج نشم کوی نو د دې به څه علاج وکړم زما د ماشوم بچی کوزېږي او دلته پیړونو کې خښتې ودرېږي ماشوم خښتې ودرېږي په خښتو باندې لګیا په خښتو باندې موږ وکړو دا مشر بچی مې دی هغه پروت دی
دا بل مې ړوند شو نو به سترګه ړوند دی دا راته پرته ده په کټ کې دا به زه کومه نه وکړم کار مې کولو روزګار مې کولو ښه مې هغه روان و دومره لینډ پې چلېدو اوس مې هېڅ وس نه کېږي نه شم کولی خان افضل ګاونډي دی د ده سره یو څو خبرې کوم د خان افضل واقع څنګه راغله او دلته د مزدور زندگی څنګه یاره دا خو داسې حساب دی دلته نه موږ خښتې کوو د لاسو خپو مزدوري ده بله دا خبره چې د بټۍ والا دا کورونه جوړ کړي واړه واړه کورونه جوړ کړي دا کنډرې تاسو ته پته وي که باران ماران شو خو دا راباندې راسسېږي او بله دا خبره چې دا زموږ دا سړی دا ډېر کمزوری دی غریبي ده او دغه زما کور دی نو د ده غریبي ماته معلومه ده کله وي او کله نه وي د ده کمزوري ډېره زیاته ده که په لنډو الفاظو کې د ده دغه بیماري ځکه چې تا سره نږدې پاتې کېږي دغه بیمارۍ باندې لږه خبره وکړي مننه به نو بیماري به ته داسې وي چې دی لکه یو ورځ ویل یا زه مزدوري کوم یو ورځ کوشو بس معمولي قالب ته لاس واچوه یاره نه شم کول په خپو یاد درد شو 2-3 ورځې بیا د هغې نه په عذاب ونه شو کولی بلکې د ده د خپو چې کوم دی دا رګونه بند دي او دا بچي دا ټول بیماران دي بله شپه په دغه لور باندې درد راغلی پیسې دومره نه وي دی په هسپتال ته بوتلی وي نو سړی ډېر کمزوری دی ډېر بېوسه دی خپل هم بیمار دی او بچي هم بیماران دي هېڅ وسې نه کېږي قدرمندو کتونکو د خان افضل په رشته کې راځي موږ سره یو ملګری ولاړ دی څه به وایي د ده په زندګۍ باندې را سره که لنډ او مختصر خبره وکړي یو جهان مننه السلام علیکم دغه سړي له تکلیف دی ډېر زیات تکلیف دی ورته دا چې کوم پروت دی بټې په کور کې پروت دی دی بټې والا هم دی تلو ورکړي رو چې راته پر ورځ نیمه کې بهر شه او د دغه چې د کوم بچي دي د ټول بیماران دي پروته دي ښه بېسوره پروته دي مو د دغه د دردې د منډې تړې پر دغه ډوله روغلو خو ښه بېسوره دی او په بله چې دغه نه وباسي نو دا د کریې کورونه کریې کور نه هتو کې بل کور ورته نه میلوېږي ډېره دی کریې د لنډونې نه ده دی خپل ځان علاج نه شي کولی نو کریه به څه لنډی کړي قدرمندو کتونکو خان افضل په کټ باندې پروت قدرمندو کتونکو د خان افضل وړه لور په کټ باندې پرته د خان افضل ورکوټې زوی په سترګه معذوره په خپله دغه د دیړۍ مزدوري کوله د هغې نه هم پرېوته قدرمندو کتونکو زموږ د پروګرام مقصد او مطلب دا دی څومره مهیر حضرات چې زما دا پروګرام ګوري څومره مسافر چې زما دا پروګرام ګوري قدرمندو کتونکو د ملک نه بهر مسافر چې څومره دي زه به د دغه خان افضل نمبر تاسو ته په سکرین راولم چارواکو نه هم غوښتنه ده چې د دې خان افضل سره امداد وکړي خان افضله د موبایل نمبر که دې را سره دغه قدرمندو کتونکو سره شریک کړي او زما 100% یقین دی چې انشاءالله العزیز زموږ دغه مسافر رونه او دغه مهیر حضرات چې کوم تاسو ګوري دا به تاسو سره امداد کوي د موبایل نمبر را سره وایي موبایل نمبر به ته ووایه 0346 9078 959 دا بیا ووایه 0346 9078 959 بل نمبر شته دی بل نشته دی بل هم ووایه 0306 9536 241 9536 241 0306 0306 9536 241 که ستا دغه ارمان پوره شو انشاءالله العزیز الله به پوره کوي چې ستا یوه وړه کمره وشي ستا د دې بچو علاج وشي دغه مسافرو ته په دوا کې بالکل به دا زه هر وخت مونځ چې کوم په دوا کې به دا ټول زه یادوم ټولو له به دوا کوم الله دې ټول کنیوب کړي الله دې خوشحاله کړي الله دې په ډکو منګلو خپلو بچو خلخونو له روولي الله دې په کلي کور روان کړي